شروع کوم په نامه د خدای چې غټ بخونکی او مهربانه دی. زه حبیب اکبر یوسفزی د مانسره پښتو اکیډمي جنرال سیکرټري تاسو سره په دې وخت کې د مانسره اکیډمي نه مخاطب یم. کمی مخصوصا د سیکرټري محمد اظهر چې هغه موږ سره د بدمرغه د هغو څه داسې ستونزې وې چې د هغې په وجه هغه موږ سره دلته شرکت ونه کړ. خو د خوشحالۍ خبره دا ده چې ما سره یو ښه تکړه جات کې محمد محسن چې دې وخت کې د مانسره پښتو اکیډمي چیرمن دی، هغه موږ سره په دې وخت کې موجود دی. او بله د خوشحالۍ خبره دا ده چې نوید عزیز چې هغوی ډېرې هلې ځلې دي د پښتو اکیډمۍ دپاره، هغه موږ سره دلته کې موجود دی. نو تاسو ته د دې ویډیو جوړولو مقصد دغه دی چې تاسو ته دې پته وي چې لکه څنګه چې موږ د پښتو ادب سټوډنټانو په ګورنمنټ پوسټ ګریجویټ کالج د پښتو څانګه کې نو زمونږ هغه سټډي چې کومه وه، مطالعه چې کومه وه، هغه زمونږ اختتام ته ورسېده او مونږ د ریسرچ حوالې سره دلته کې نن جمع شوي وو چې زمونږ ریسرچ کې کمی کوتاهي وو هغه مونږ کمپلیټ کوو او په ډپارټمنټ ته حواله کوو. او نور راتلونکي هلکان چې کوم دي جینکیانې دي هغو دپاره زمونږ دا پیغام دی چې تاسو راشئ. اوس چې لکه څنګه د اف سی رزلټ راغی، د اف ای رزلټ راغی، نو دې سره سره مخکې ته به تاسو هایر ایجوکیشن ته ځئ، داخلي باخلئ. نو تاسو ته دا درخواست دی زمونږ چې مونږ سره که تاسو ګورئ مونږ سره په پښتو ډپارټمنټ کې اکثر زمونږ دا مایند سیټ جوړ دی چې هندکو والا به څنګه پښتو لولي. نو آیا هغو ته خو دا خبره ده زما چې څنګه انګلیش والا چې کوم دي هغو څنګه پښتانه دي یا اردو سپیکر دي یا هندکو سپیکر دي یا نور کوم ژبو سپیکران دي، نو هغو څنګه په انګلیش کې داخله اخیستې ده. داسې مونږ سره ژوندی مثال دی محمد محسن چې هغه پښتو چې کوم ده هغه له نه ورتله، د هغه مورنۍ ژبه پښتو نه وه، هندکو وه، خو هغې باوجود هم هغه راغی، هغه وسله ونه بېلله او پښتو ډپارټمنټ کې هغه داخله واخیسته او الحمدلله اوس هغه د پښتو ډپارټمنټ د څانګې زموږ ټاپر دی او ښه نمبرو سره یې هغه خپل هغه ډګري چې تکمیل ته ورسوله، پر ریسرچ یې کمپلیټ کړ. نو تاسو ته زما دا خواست دی چې تاسو پیغلې هلکان جوش جذبې سره راشئ، په پښتو څانګې مانسره کې داخله والئ او انشاءالله تعالی ډېر سکون، سهولت او مینه به تاسو ته میلاویږي او ښو نمبرو سره به تاسو سره خپل ډګري ترلاسه کوئ. خپل د مورنۍ مینې سره، خپل مورنۍ ژبې سره مینه وکئ، محبت وکئ او خپل کلتور، خپل ثقافت را ژوندی کئ. والسلام.